محترم دوستانو سلام د چینی ژبې لوست هم زه غوټۍ او زه جان روانزازی هرکلی کوو زه به لومړی د چین په اړه لاندې معلومات وړاندې کړم سمه ده که به 1800 کلونه مخکې چینایانو کاغذ اختراع کړی دی د لومړي کاغذ له رامنځته کېدو مخکې چینایانو پر بنسي تختو لیکل کول نو که چا غوښتل یو کتاب ولیکي د بنس د یو ځنګل غوڅولو ته یې اړتیا درلوده په هماغه وخت کې په اروپا کې د یو مقدس کتاب د لیکلو لپاره د 300 فصلونو پوستکو ته اړتیا وه په شپږمه پېړۍ کې د کاغذ تولیدي تخنیک له چین څخه لومړی کوریا او جاپان ته او بیا د مصر په شمول د عربي هېوادونو له لارې اروپا ته خپور شوی دی اوس مهال کاغذ د خلکو د ورځني ژوند له مهمو ضرورياتو څخه دی د کاغذ د تولیدي تخنیک اختراع او خپرېدل د کلتور د خپرېدو او د تمدنونو د پرمختګ په بهیر کې مهم رول لوبولی دی د چین د ختیځ خم په دوره کې د цай لون په نوم شخص کاغذ تولیدي تخنیک اختراع کړی دی په دې اړه افسانو کې راغلي چې цай لون د سیل په ترڅ کې د ویاړې په اوبو کې د سپینو وریښمو په شان سپین ناري ماروچ پیدا کړي وو چې د اوږدو مودو لپاره په اوبو کې د ونو پوستکو او سوندو له لندېدو وروسته دغه ماروچ رامنځته شوی وو цай لون له دې څخه الهام واخیست او د ونو پوستکي د سوندو پاڼې او زاړه ټوکر او کب نیولو جال یې جدا جدا کول او بیا یې په اوبو کې لندول او په میده کولو سره یې کاغذي خمیر جوړاوه دغه کاغذي خمیر له خوټېدو وروسته د نړۍ پاڼې په بڼه پر پوځي وچولو او په دې وسیله یې کاغذ جوړ کړ له هماغه وخت وروسته چینایانو پر کاغذ انځورګرۍ او لیکنې پیل کړي دي د کاغذ اختراع کول د بشر د تمدن د پرمختګ لپاره ښه زمینه برابره کړې ده غوټۍ جانې ډېره مننه چې له مینوالو سره مو د کاغذ د اختراع په اړه مهم معلومات شریک کړل نو اوس به خپل درس پیل کړو هیله کوم نو اوس به د چیني ژبې نننۍ لوست پیل کړو نن به موږ د عددونو په اړه خبرې وکړو سعدي صاحب آیا تاسو په چیني ژبې له یو څخه تر لسو پورې عددونه ګډولی شئ او البته ویلی شم دا به راته دومره سخت وي نو ای آر سان س و یو چی پاچ جو ش سمه ده ډېره ښه ده نو زه به یې اوس کتونکو ته په جلا جلا توګه ور زده کړم ای یعنې یو ار یعنې دوه سن یعنې درې س یعنې څلور اوو یعنې پنځه لیو یعنې شپږ شي یعنې اووه با یعنې اته جو یعنې نهه شي یعنې لس هېره مو نه شي چې په عددونو کې یعنې صفر هم شته دی سمه ده نو درنو کتونکو تاسو یې هم راسره تمرین کړئ نیم یعنې صفر ی یو ار دوه سان درې څه څلور اووه پنځه لیو شپږ چی اووه پا اته جو نهه ش یعنې لس آفرین هندو عربیک عددونه د چینایانو په ژوند کې ډېر کارول کېږي د ګراز په چیني ژبې کې د عددونو د کرکټر دوه نورې بڼې هم شته دي موږ یې یوې بڼې ته سیاو سیې یعنې کوچنۍ بڼه وایو دغه کوچنۍ بڼه ساده ده نو په ژوند کې ډېره کارول کېږي بلې بڼې ته یې دا سیې یعنې لویه بڼه وایو چې د لیکلو شکلونه یې پیچلي دي نو کرکټر یې یوازې د مالي او بانکي محاسبو او پیسو په شمول ځینو رسمي سندونو او کاغذي پیسو کې لیکل کېږي مثلا که څوک په بانک کې پس انداز کوي او یا نورو ته یې لیږي نو باید په رسمي سندونو کې د عددونو لویه بڼه ولیکي څرنګه چې د عددونو لوی بڼې پیچلي دي نو د نورو لخوا د تعدیلولو او د غلطیو د رامنځته کېدو مخه نیسي او په ټوله کې هر څه خوندي وي نو راځي له ای یعنې یو څخه تر 10 یعنې لسو پورې د چیني عددونه کوچنۍ او
لوی بارنې وګورئ. ښه سمه ده. ما هم په بانک کې داسې لوی بڼې لیدلې دي، ډېرې سختې دي. اوس پوه شوم چې موخه یې د ممکنو ستونزو مخنیوی دی. سمه ده. د دې صاحب اوس به موږ له ش یعنې لاسو نه پورته عددونه زده کوو. تاسو له ش نه پورته عددونه زده کړي. ښایي زده مې وي، نو ښه به وي چې تاسو یې ورته ووایئ. کېږي. لومړی به له 11 نه تر 20 پورې عددونه ووایم. 11 یعنې 11، 12 یعنې 12، 13 یعنې 14، 14 14، 15 15، 16 18، 17 18، 18 19، 19 20 20. ښه زه به یې هم اوس تکرار کړم. ها ښی یعنې 11، ښار 12، ښسان 11، ښسه 14، ښو 15، ښلیو 16، ښچی 18، ښپا 18، ښجو 19، 20 یعنې شل. آفرین. په چیني ژبه کې له 20 یعنې 20 نه تر 30 یعنې 30 پورې د عددونو د تنظیم اصل دا دی چې په 20 یعنې 20 پسې له 1 یعنې 1 نه تر 9 یعنې 9 پورې د عددونو په جمع کولو سره څرګندېږي. مثلا 21 یعنې 21، 22 یعنې 22، 23 یعنې 23 او داسې نور. د دې تنظیم او ترتیب له اصل سره سم تر 29 یعنې 29 پورې دی. دغه راز له 30 یعنې 30 څخه تر 99 یعنې 99 پورې دغه اصل کارول کیږي. ښه زه به یې یو ځل بیا تکرار کړم. 20 یعنې شل، 20 21، 20 22، 20 23، 20 24، 20 25، 20 شپږ 20 اوويشت، 20 28، 20 29. سمه ده. دا چې د لوست وخت مو محدود دی، نو ورپسې به موږ په عمده توګه په لسیزې، سلیزې او زریزې کچې د عددونو په باب معلومات زده کړو. سمه ده. 30 یعنې 30، 40 یعنې 40، 50 50، 60 شپېته، 70 اویا، 80 اتیا، 90 90. ښه زه به یې هم ووایم. 30 30، 40 40، 50 50، 60 شپېته، 70 اویا، 80 اتیا، 90 90. آفرین آفرین. وروسته تر دې به د سل په کچه د عددونو په باب خبرې وکړو. په چیني ژبه کې سو ته بای ویل کېږي. د بای مخکې له 1 نه تر 9 پورې عددونه جمع کېږي. سلو ته په چیني ژبه کې څه وایي؟ موږ ورته 100 وایو یعنې 100. 200 څنګه ویل کېږي؟ 200. ښه سمه ده. نو همداسې په ترتیب مخکې ځای. 300 یعنې 300، 700 یعنې 400، 800 یعنې 500، 900 یعنې 600، 700 یعنې 700، 800 یعنې 800 او 900 یعنې 900. سمه ده. دغه راز د سل په کچه په عددونو پسې لسیز او یویز عددونه جمع کېږي. مثلا 666 یعنې 666. ښه سمه ده. نو د زر په کچه عددونه یا شمېرې څنګه څرګندېږي؟ په چیني ژبه کې زر ته 1000 ویل کېږي. نو د 1000 وړاندې له 1 نه تر 9 پورې د عددونو په جمع کولو سره د زرو په باب نور عددونه څرګندېږي. مثلا 1000 یعنې 1000، 200 یعنې 2000 او داسې نور. دلته د پاملرنې وړ ټکی دا دی چې 2000 ته 2000 نه وایي، 2000 نه وایي او 2000 ورته وایي. دا د چیني ژبې د ویلو دود دی. 2 هم د 2 په معنا دی. ښه سمه ده. 2000 ته 2000 وایي. پر زریزو عددونو پسې سلیز، لسیز او یویز عددونه څنګه تلفظ کېږي؟ د بیلګې په توګه 2666،
یعنی 2000 او شپږ شپېته. همداسې ده که موږ د عددونو د تنظیم او ترتیب اصل زده کړو نو د عددونو ویل سخت کار نه ده. هو سمه ده. تر چند وروسته د 1 په کچه عددونه وي 10,000 یعنی 1,000 10,000 یعنی 2,000 او 30,000 یعنی 3,000. دلته هم 2 ته 2 نه راځي 2 ورته ویل کېږي. ښه تنظیم یې د زر په کچه د عددونو په شان دی. سمه ده؟ هو سمه ده. تر 1 وروسته د 10,000 په کچه عددونه دي. 10,000 یعنی 1,00,000. د 1 وړاندې له 10 نه تر 90 پورې عددونه په جمع کولو سره د 10,000 په کچه عددونه څرګندېږي. مثلا 10,000 یعنی 1,00,000, 20,000 یعنی 2,00,000, 30,000 یعنی 3,00,000 او 90,000 یعنی 9,00,000. همداسې دی. سمه ده. تر 1,000 وروسته د میلیون په کچه عددونو ته به څه وایي؟ میلیون ته 100,000 ویل کېږي. 1 میلیون ته 100,000. 2 میلیونو ته 200,000 ویل کېږي. د تنظیم اصل یې دا دی چې د 100,000 مخکې له 1 نه تر 9 پورې عددونه جمع کېږي. مثلا 15 میلیونو ته 500,000 ویل کېږي. تر 100,000 وروسته د 1,000,000 په کچه عددونه دي. خلک 10 میلیونو ته 1,000,000 وایي. 10 میلیونو ته 2,000,000 وایي او همداسې نور. دلته هم 2 ته 2 نه ویل کېږي 2 ورته ویل کېږي. ښه غوټۍ جانې په چیني ژبه کې میلیارد ته بیا څه وایي؟ موږ ورته 10 亿وایو خو په چیني ژبه کې د 10 یعنی میلیاردو د مخه د ای په کچه عددونه شته. موږ 100 میلیونو ته 1 وایو. 200 میلیونو ته 2 وایو او داسې نور. نو ټریلیون ته بیا څه وایي؟ په چیني ژبه کې ورته 1 亿وایي. دغه شمېره لویه ده نو زموږ په ژوند کې لږه کارول کېږي. قدرمنو اورېدونکو نننی لوست په همدې ځای پای ته ورسېد. هیله ده چې په چیني ژبه مو عددونه شمېرې زده کړي وي. تر لوست وروسته جدي تمرینونه وکړئ. بریالي اوسئ. د خدای په امان.再见.再见.